خو دا ګورې زموږ د معاشرې حقیقت دی، په دې به سترګې نه پټوو. زموږ په معاشره کې د ډېرو خلکو په زړونو کې دا خبره پرته ده چې د دیندارۍ وخت هغه هله دی چې کله ته د 50 نه 80 نه واوړې او ټوکي سره د اودس ماتېږي که نه، نو بیا به دیندارۍ سره او دین سره ګورو. په ځوانۍ کې کوه چې څه کوې کوه، که نه زما خبره غلطه ده. او که په دې ځوانۍ کې مړ شوې بیا به څه کوو؟ که د 40 کالو پوره کېدو نه مخکې مړ شوې، که 50 نه مخکې مړ شوې، بیا به څه کوو؟ او آخري وخت کې هغه دینداري کول زه نه یم چې الله یې نه قبلوي، الله یې قبلوي، الله د هر عمر بندګي قبلوي. خو د آخري وخت د بندګي داسې لږه مجبورتیا هم شي د سړي، که نه؟ کور کلي کې داسې هم خلک تنګ وي، ټوخېږي راټوخېږي او چغې چغارې او جګړې، په جومات کې پروت دی ښه په ارام، کور والا هم خوشحاله وي او دی هم خوشحاله. هېڅ هم نشته، شهوت ختم، خایس ختم، زور ختم، مال بچو ته واوړېدو او نور تقریبا د عمر په ډوبېدو وي. بلکل هغه اخره کې هغه ماښام ته نږدې هغه نور داسې سوروالی شروع نه کړي، نو دې وخت کې خو بیا بندګي صحیح ده، الله یې قبلوي، خو مزه به یې هله کولی چې ته ښه ښایسته ځوان وې که نه، او مال هم او زور هم او خایس هم او شهوت هم او ته په اول صف کې ولاړ وې. د دې ځان له مزه وي، د دې ځان له خولي. نو سبا بل سبا مه کوه.